اوس چې موږ کوم ټینس باره کې خبرې کوو هغه د پریزنټ پرفیکټ ټینس. present perfect tense. د دې ټینس د استعمالولو ضرورت په موږ ته راځي. دا ټینس به موږ هله استعمالو کله چې موږ په داسې کارونو باره کې خبرې کوو کوم چې وس مکمل شو، په دقه ساعت یې مکمل شو. فار ایگزامپل ته به چې ما وس کباب وخواړه، د کبابو د خوړلو دا کار وس مکمل شو، صحیح ده. یا فار ایگزامپل ستا د ترور زوی راغلی او هغه تکړې چای کېښو او ته وایې چې ما وس چای څښلی، یعنې خوله دې توده ده، په دقه ساعت یې تود چای راښکلی، صحیح ده. چای څښلو دا کار چې کوم دی دا وس مکمل شو، په دقه ساعت یې مکمل شو، یعنې په پریزنټ کې مکمل شو، وس شو. ته وایې چې پلانکی سکول ته تللی، د سکول ته تللو دا کار چې دی که نه د وس مکمل شو، په دقه ساعت یې مکمل شو، صحیح ده، کچ وخت مخکې مکمل شو. نو دې ته وایي پریزنټ پرفیکټ ټینس. لکه د دې نوم نه هم کلیر دی. پریزنټ مطلب موجوده، یعنې په فعلي حال کې چې کوم دی په اوس وخت کې پرفیکټ مکمل شو. او ټینس دا هغه ټینس دی، دا هغه ټینس دی په کم ټینس باره کې چې موږ د فعلي حال کارونو باره کې خبرې کوو، کم چې اوس مکمل شو، کم چې مکمل شو، صحیح ده. یعنې دا کار په موجوده وخت کې دی او مکمل شو. دې دپاره زه تاسو فارموله در کومه که نه، په هغه فارموله باندې د پریزنټ پرفیکټ ټینس هره یو جمله تاسو جوړولی شئ، صحیح ده. ځان لکه ته چې وایې که نه ما چای څښلی، دا پکې پیټ کوه، دلته انګلیش ته ټرانسلیټ کوه او په دې فارموله کې پیټ کوه، زه چې ته کومه لیکمه ډایرکټ پریزنټ پرفیکټ ټینس به یې ډایرکټ جوړېږي، صحیح ده. یا ته وایې چې زه بازار ته تللی یم، دغه جمله راله او انګلیش ته ترانسلیټ کوه او په دې کې داسې پیټ کوه، دا خو به درځي که نه. بازار ته په انګلیش کې څه شی وایي، تلو ته څه شی وایي، صحیح ده. او ما ته څه شی وایي، دا خو به درځي که نه، داسې ټکي ټوټه انګلیش به درځي. نو دغه به داسې پیټ کوه په دې فارموله کې او ایسته جمله به دې جوړېږي. څنګه فارموله دا ده، ټول ناول به سبجیکټ لګې، سبجیکټ پسې به څه شی لګې، هیز او هیف. دا څه دي، دا هیلپینګ ورب دي، صحیح ده. هیز به کوم ځای کې لګې او هیف به کوم ځای کې لګې، دا دلته وایم. پسې به څه شی لګې، سبجیکټ هیز هیف او پسې ورب تھرډ فارم. د ورب تھرډ فارم چې کوم دی که نه دا پرفیکټ، پریزنټ پرفیکټ، پاست پرفیکټ او فیوچر پرفیکټ په دې دریو کې استعمالیږي. د ورب دا تھرډ فارم چې کوم دی په نور کې زیاتره نه استعمالیږي، نه استعمالیږي، د سره نه استعمالیږي. سبجیکټ هیز هیف او پسې آبجیکټ. اوس څنګه کوه، یو جمله لیکو. څه جمله لیکو، زه میں اسکول جا چکا ہوں، زه اسکول ته تللی یم. میں اسکول جا چکا، دا چکا ہو چکی ہے، دا چې پکې راځي که نه دقه پریزنټ پرفیکټ ټینس وي. چکا ہو. اوس خو ټوټه پوټه انګلیش راځي که نه چې مې ته څه شی وایي، سکول ته څه شی وایي او تلو ته څه شی وایي، دا خو درله راځي. دغه شانې پیټ کوه په دې فارموله کې. څنګه کوه، هیز هیف دوه مطلبونه، صحیح ده. یو خو په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې استعمالیږي، دا ته وروسته وایم. اول نه دا وایم چې بل څه مطلب دی. بل مطلب یې دا دی چې یو شیز د پلانکي کس سره شته، زه ما سره دا مارکر دی، دا مارکر چې کوم دی دا زما دی، زما په قبضه کې دی، زما ملکیت دی. زه به څنګه وایم، زه به وایم آی هیف ا مارکر، ما سره یو مارکر دی. دا به داسې وایم. زه وایم چې پلانکي کس سره ګاډي دي، دوه ګاډي دي. دا به په انګلیش کې زه وایم هلته به هم زه د هیو استعمال کوم، صحیح ده. که یو کس بیا به د هیز استعمال کوم، صحیح شو، ټیک شو. یعنې دا هیف او هیز د پریزنټ پرفیکټ ټینس نه علاوه هم استعمالیږي. هغه څه لپاره چې د یو شي ملکیت ظاهروي، د یو کس دا څیز د پلانکي کس دی، د هغه په قبضه کې دی. دا چې کله موږ ظاهروو که نه موږ به دا وایو، صحیح ده. لکه فار ایګزامپل زه وایم چې اکرم سره دوه ګاډي، زه په انګلیش کې څنګه وایم، زه به داسې وایم. څنګه کوه، اکرم سره دوه ګاډي دي، په انګلیش کې به داسې وایم اکرم has 2 cars، صحیح ده. دا ولې هیز دلته د هیز څه معنی دلته، هیز معنی دا ده چې دا د هغه دي، د هغه سره دي، د هغه په قبضه کې، د هغه په ملکیت کې، صحیح ده. موږ چې د پلانکي شي د پلانکي سړي دی، دغلته هم د هیز لکه موږ استعمالو، صحیح ده. هیز او هیف دا مطلب شو. هیز او هیف یو مطلب دا شو چې دا کس د پلانکي سړي دی، یعنې د ده دی. دا چې موږ کوم ځای کې ویو او په انګلیش کې ویو نو هغلته موږ هیز او هیف استعمالو. په دې معنی باندې پوه شوئ. او بل څه مطلب دی هغه هم درته وایم. بل موږ په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې استعمالو. هیز به د چا سره راځي، هیز به د سینګولر سره راځي، سینګولر سبجیکټ سره.
سینګولر سبجیکټس یعنی کم یو سبجیکټ چې راغلی که چېرته سبجیکټ یو راغی که نه هغه سره موږ هیز استعمالوو except I سره هیپ استعمالېږي صحیح ده plural subject هیپ د plural subject سره استعمالېږي د یو نه سوا سبجیکټ شي د یو نه سوا کسان پکې راغله د سبجیکټ په ځای نو دلته به بیا هیپ استعمالېږي او آی به هم دلته راځي صحیح ده آی سره به هم هیپ استعمالېږي او یو سره څه استعمالېږي یو سره هم هیپ استعمالېږي صحیح ده هیپ د هیو نه دی ښه هیپ ویل کېږي د هیپ د وی چې کوم ده د اف شانې ویل کېږي اف دغه شانې میں اسکول جا چکا ہوں میں اسکول جا چکا ہوں زه سکول ته تللی یم زه سکول ته رسېدلی یم یعنې سکول ته راتلو کوم کار چې دی دا مکمل شوی دی اوس مکمل شو صحیح ده ځکه موږ په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې دا جمله ویو دا جمله په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې ده او چې کله دا موږ پریزنټ پرفیکټ ټینس تاړو یعنې په انګلیش کې ویو دا په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې ده خو په اردو کې ده که چېرې دا موږ په انګلیش کې ویو نو موږ په انګلیش کې څنګه ویو انګلیش کې به داسې وسین کوه د ټول ناول به سبجیکټ ولګي دلته صحیح ده دې جمله کې سبجیکټ څه شی دی سبجیکټ چې دی هغه دی مې یعنې زه سکول ته څوک تللی سکول ته تلو دا کار چا کړی دی کم چې کار کړی سکول ته تلو هغه به سبجیکټ وي نو په سبجیکټ کې به آی راځي کوه آی راغی یعنې مې زه سبجیکټ یم د آی سره به هیز لګي یا هیپ ما تاسو دلته ووایي چې د آی سره به هیپ لګي آی سره هیپ ولګېد ښه آی هیپ او ورب تھرډ فارم دلته کار څه شی دی یعنې ورب پکې څه شی دی کار پکې دا شی دی چې تلو کار پکې شی دی سړی سکول ته تللی نو تلو ته څه شی وي په انګلیش کې ګو ورته وي خو دلته به ګو نه لګوئ ځکه چې ګو د ورب اولنی پام دی دلته به دریم پام لګوئ ورب تھرډ فارم به لګوئ او تھرډ ګو وینټ ګان دلته به ګان لګوئ ګان تھرډ فارم دی د ورب د ګو د ورب تھرډ فارم ګان شو او آبجیکټ څه شی دی یعنې دا سړی چېرته تللی د سکول ته تللی کار په سکول باندې روان دی ټو سکول اوس خو په دې جمله کې مونږ وایو چې زه سکول ته تللی یم صحیح ده که زه چېرته داسې یم چې زه سکول ته نه یم تللی زه شلتالان شو کومه نو زه به دا څنګه یم زه به داسې یم سین کوه یا دې هیلپینګ ورب پسې به ناټ ولګومه زه سکول ته نه یم تللی مطلب دا شو اول نه به سبجیکټ په خپل ځای دا کم هیلپینګ ورب چې دی په خپل ځای دې هیلپینګ ورب پسې به ناټ لګی I have not gone to school سمجھ میں آ گیا اوس که چېرته نه سوالیه جمله جوړوم چې آیا سکول ته تللی یم که نه چېرته جومات ته تللی یم څنګه کوه دا به داسې وي په انګلیش کې چې سوالیه جمله دې نه جوړه سوالیه جمله به داسې وي آیا زه سکول ته تللی یم ته ځانه سوال وکړو دا سوال به په انګلیش کې څنګه وي انګلیش کې به داسې وي چې دا هیلپینګ ورب چې کوم دی دا به اولني سر ته راولئ هیلپینګ ورب اولني سر ته راولئ دا کوم اولنی سبجیکټ چې دی دا به د هیلپینګ ورب د نرسته ولګئ او پسې به ورته ولګئ کوم ورب چې دی هغه به پسې ولګئ ورب تھرډ فارم Have I gone to school او په آخر کې به ساین اپ انټروګیشن ولګي ولې دا سوالیه جمله ده ځکه موږ ساین اپ انټروګیشن ولګو